د ننګرهار ملکی هوایي ډګر ته له 20 کلن ځنډ وروسته له ایران هیواد څخه په یوې الوتکه کې بار بشري مرسته چې پکې 6 ټنه وریجې او 4 ټنه درمل شامل دي راورسېده. دا مرسته د ننګرهار په هوایي ډګر کې د دې ولایت مسؤلینو ته په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت قونسل له لوري وسپارل شوه. په جلال آباد کې د ایران قونسل مجید صادقي دولت آبادي وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت له لوري د ننګرهار بېوزله کورنیو سره د 6 ټنه وریجو 4 ټنه درملو او یو اندازه خوراکي توکو مرسته شوې چې په راتلونکي کې به هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. این پروازی که امروز به زمین نشسته شامل 2 قسمت بار برای هموطنان عزیز افغانی اینجا هستش که شامل 6 تن برنج هست و 4 تن دارو که در اختیار عزیزان مسئول استان قرار خواهد گرفت و توسط مسئولین ولایت استان ننګرهار بین کسانی که لازمه تقسیم خواهد شد. د یادې مرستې تسلیمیدو پر مهال چې د ننګرهار ولایت مقام بشري سرچینو رئیس مولوي نیاز محمد وهاج د ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر او نورو مسؤلینو ګډون درلود، د امنیت امر مولوي مبارز ځواک د ایران هیواد له مرستې مننه وکړه او په نورو اسلامي هیوادونو یې غږ وکړ چې د هوایي ډګر ته سفرونه پیل کړي او افغانانو سره مرستې وکړي. نو موږ ډېره مننه کوو له ټولو هیوادو څخه، خصوصا له ایران هیواد څخه چې په داسې حالات کې له موږ سره دغه وکړه. جزاک الله. نه دا د ننګرهار د خلکو لپاره دی، د مظلومانو خلکو لپاره دی، د بېوسو خلکو لپاره دی چې کوم ځورېدلي دي مسکینان دي، دا د بېوسو د مسکینانو خلکو لپاره انشاءالله د هغو په تناسب به د هر کور د هر چا په تناسب باندې تقسیمېږي. ټاکل شوي چې ډېر ژر یاده مرسته د شهیدانو کورنیو او ټپیانو ته په شفاف ډول وویشل شي.